د نن شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر د نوي کابل ښار د ښارګوټو د جوړولو په برخه کې د نویو پروژو د پیلېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې په 1403 زیږدیز کال کې به د نوي کابل ښار لومړي فاز چارې هم پیل کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اړوند سفار سیمه کې د سفار بازار د سړکونو جغل کارۍ چارې چې مخکې پیل شوې وې د 1500 ورځو په موده کې پای ته ورسېدې. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد جوزجان ته په سفر کې د یاد ولایت د مردیان ولسوالۍ په څپري سیمه کې د یو مجهز روغتون پرانسته وکړه. افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې د دې ټولنې د سرپرست رئیس محترم مولوي مطیع الحق قالیس له لوري د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته 100 کورونه وسپارل شول. د جاپان په مالي ملاتړ د ملګرو ملتونو اړوند UNOPS ادارې لخوا نن شنبه د کندهار د عامې روغتیا ریاست ته 6 نوي مجهز امبولانسونه وسپارل شول. د هرات ښار د 4مې او 6مې ناحیو اړوند د نمبر 1 پوستې څخه بیا تر کار آباد پوله پورې د سړک د لویدیځې برخې د زیرسازۍ او اسفالټ پروژې چارې روانې دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر محترم شیخ ندا محمد ندیم ننګرهار کې د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس کې هیلهمندي ښودلې چې دغه ډول کانفرانسونه به له اقلیمي بدلون څخه د اغیزمن افغانستان رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معاونیت له 15 خصوصي پوهنتونونو او د روغتیايي علومو له انسټیټیوټونو سره هوکړلیکونه لاسلیک کړل. په داسې حال کې چې پاکستان کې د تیرې پنجشنبې د ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي، ځینې اړخونه او ټاکنیزې ډلې دغو ټاکنو کې پر یو بل د فساد تورونه پورې کوي. د ټاکنو کمیسیون وایي وروستۍ پایلې ممکن وځنډېږي.